یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې د بیت الله شریف سره په خوا کې ولاړ دی په منځ باندې دی خوا څه کافرو د یو بل سره یې دا وویلو ویره دا کم کس چې دا منځ کوي دی زمونږ د دې بوتانو د بدو ردو نه کلاریږي نن ورسره یو چل کو یو بدبخته یو ظالم پاسېدو هلته کې د اوښ لرې چا غورځولی و څښا لرې د غوښانو ډک هغه لرې چا غورځولی و یو ظالم بدبخته ورغی چې نبي علیه الصلاة وسلام سجدې ته لاړ هغه لرې یې راوړو د نبي علیه الصلاة وسلام د پاسه یې کېښودو هغه لرې چې د نبي علیه الصلاة وسلام د پاسه کېښودو د هغې د بوج د وجې نه نبي علیه السلام پورته کېدی نه شو دلته د کافر تاو دي ګیر چاپېر او خنداګانې کوي په نبي علیه الصلاة وسلام پسې دلته فاطمه رضی الله تعالی عنها خبر شوله چې زما په بابا باندې چا لرې ورتاو کړی دی او خنداګانې پورې کوي سروخلي بروخلي د کوره راووته په منډه منډه راغله او د نبي علیه الصلاة وسلام نه یې لرې سیټ ته واړو ویې ظالمانو د الله نه نه یېرېږئ زما بابا دا د لرې سړی دی چې تاسو په هغه باندې لرې ورتاو کړی دی او هغې ته یې بدې ردې شروع کړې نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل فاطمه چپ شه لږه ګزاره وکړه خیر دی څه ورته وایمه الله به ورته هدایت وکړي یو ځل الله به ورته یو ځل هدایت وکړي دغه نبي علیه الصلاة وسلام دی دومره تکلیفونه دي څوک ورته وایي جادوګر دی څوک ورته وایي شاعر دی څوک ورته وایي مجنون دی لیونی شوی دی نبي علیه الصلاة وسلام په دې ټولو تکلیفونو باندې صبر کو په دې ټولو خبرو باندې صبر کو خو چې کله په ملګرو تکلیفونه شروع شو نبي علیه الصلاة وسلام د هجرت فیصله وکړه دې نبي علیه الصلاة وسلام ته په خپل دین کې څومره تکلیفونه میلاو شوي دي چې کله نبي علیه الصلاة وسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو مدینې منورې ته هجرت وکړو نبي علیه الصلاة وسلام چې کله د مکې مکرمې نه ځي نو لور ډېره سخته بیماره ده زینب رضی الله تعالی عنها هغه بیماره وه نبي علیه الصلاة وسلام ورله ورغی وی زینب زه نور دا عقل فریدمه ما دلته خلک نه فریدي دلته ما خلک د الله دین ته نه فریدي ما د الله تبلیغ ته نه فریدي زینب زه دا عقل فریدمه زینب رضی الله تعالی عنها بیماره د فقط باندې پرته ده د شپې نه نبي علیه الصلاة وسلام د ورځې نه نبي علیه الصلاة وسلام لاړو ابوبکر رضی الله تعالی ته وفرمایل یا ابوبکر سبا له ځان تیاروه د دې کلي نه به کډن غاړو زه د کاکې کلي نه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی د الله محبوبه ما د یوې میاشتې نه مخکې تیاری کړې ده چې زما دوست به یو ورځ په ما پسې راځي چې د دې کلي نه ځو وی یو میاشت وشوه چې ستا خوله چپته ستا په خوله خندا نه راځي زه پوهېدلی وم زما ملګري ته نور په مکه کې ژوند مشکل دی یو ورځ به ما ته وایي چې ابوبکر ځان تیاروه د الله محبوبه ما یو میاشت مخکې ځان تیار کړی دی سبا له شو نبي علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه چې کله د مکې مکرمې نه هجرت وکړو لاړه مدینې منورې ته نو کس یې راولېږو او سوال جواب یې وکړو زینب په ما پسې راولېږئ زینب په ما پسې راولېږئ زینب رضی الله تعالی عنها کډه بار کړه په اوښ باندې سوره شوه چې کله زینب رضی الله تعالی عنها تله په لاره کې ورته کافر ناستو په لاره کې ورته کافر ناستو د زینب رضی الله تعالی عنها لاره یې ونیوله زینب رضی الله تعالی عنها چې تله دا کافرو ته په لاره کې ناستي زینب رضی الله تعالی عنها مخ پټ کو زما لاره پرېږدئ زه خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور یم او تاسو ما ته لار نیولې ده زه په خپل بابا پسې ځم تاسو ته خو څه نه وامه دې کې یو ظالم راولګېدو چې د هغه نوم حبار و دی راولګېدو او زینب رضی الله تعالی د خپې نه ونیو او د اوښ نه ښکته راتاو کړه او چې کله راتاو کړه دیکای ورته ورکړه د یو ګټ سره یې وتمبوله د هغې په ګېډه باندې بچی و هغه ضایع شو هغه ضایع شو او ویې وخله په ډېره بې دردۍ سره یې ووخله چې کله زینب رضی الله تعالی عنها مدینې منورې ته ورسېده نبي علیه الصلاة وسلام ورله مخې له راوتی و نبي علیه الصلاة وسلام د زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو چې زینب رضی الله تعالی مخ پټ کو د الله محبوب ورته وفرمایل وی زینب زه خو د بابا یم ما نه هم پرده کوي ما نه دې مخ پټ کو زینب رضی الله تعالی چې د مخ نه پرده لاره کړه او زخمونه نبي علیه الصلاة وسلام ولیدو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې وبهېدې وی دې ظالمانو زما لور هم معاف نه کړله او زینب زه به ځمه زه به دې ستا تپوس کوم او زه به ورته ګیله کومه چې زما لور ته تاسو ولې آخر تکلیف رسو وقت تیرېدو څه وخت بعد مکه مکرمه فتح شوله
د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې توره پګړۍ وه، توره پګړۍ چې مکه فتح شوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ په کوڅه کې را روان دی، نو دکه خبار ولا مخې له ورغی چا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور وخلې وه، دی ولا مخې له ورغی نو چې د نبی علیه السلام په ده باندې سترګې ولګېدې، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې. هسې ورته ونه وی غلی تې تېر وته. دا خبار چې کور ته راغی خپلې ښځې ته وی زه مکه فرېدمه، زه ځمه د مکې نه. وی ولې؟ وی ما د نبی علیه السلام لور وخلې وه او نن راله چې نبی علیه السلام په لاره کې مخې له راغی د مبارکو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، نو زه دا نشم برداشت کولی چې زه نبی علیه السلام ته په مکه کې په کوڅو کې وړم او راوړم. زه دا نشم برداشت کولی، زه د مکې نه ځم، زه د دې کلي نه کډه کومه. ښځې ورته وویلو وی د مکې نه کډه سو خو د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي ته د الله او د الله د رسول په غضب کې به ګرفتاري، ته د یوازې مکې پرېښودو باندې نشي خلاصېدی چې په دنیا کې چېرته هم ځې ته به د الله په غضب کې ګرفتاري. وی څه وکړمه؟ وی حالې دا دی چې نن شپه لاړ شه او ایمان راوړه. خبره لاړ شه ایمان راوړه. وی څنګه ایمان راوړم؟ زه به نبي علیه السلام ته مخامخ کېږم څنګه؟ زه چې نبی علیه السلام ته هم زه خبار یم ایمان راوړم، هغه به ما ته وایي چې ظالمه په زینب دې راله څومره ظلم کړی، اوس رالې ما ته مخې ته ودرېږي، ما ته مخې ته ودرېږي، مه راځه ماله مخکې. ښځې ورته یو ترتیب وښوو، وی ړومبی به لاړ شي چې ښه شپه شي، خلک غلی شي، ور به ورته وټکئ او نبی علیه السلام چې راوځي نو ړومبی به ورته ووایي چې زه ایمان راوړم او وروسته به ورته ځان ښکاره کړي. ړومبی به ورته ځان نه ښکاره کوي، هسې نه چې ته ورته ووایې زه خبار یم او ایمان راوړم، نبي علیه السلام وایي چې ستا ایمان اړو قبلېږي نه، ځه تا زما په لور څومره ظلم کړی، د هغه دې راله شهیده کړه، زه هغې بیمارۍ نه زینب رضی الله تعالی عنها شهید هم شو، بیا زما لور دې شهیده کړې او ماله اوس راځي چې زه ایمان راوړم. نو دی لاړ په تیاره کې ور یې وټکو، چې ور یې وټکو نبي علیه السلام ورته وفرمیل من انت هلکه څوک یې ته څوک یې زما په دروازه کې ولاړې؟ هغه ورته وویل وی زه یم د الله پاکه پیغمبره. نبي علیه السلام چې بار ته راووتو د مخ پټ کړی دی، وی د الله پاکه پیغمبره په دې بې ټایمه ټایم کې ځکه راغلی یم چې زه ایمان راوړم، زما زړه ته ایمان پرېوتی، زه کلمه وامه. نبي علیه السلام ورته وفرمایلو وی ځان خو راته وښیه که نه چې یې څوک و؟ د الله پاکه پیغمبره ځان درته نشم ښوولی خو ایمان راوړم نو. نبي علیه السلام ورته وفرمیل نه اول راته ځان وښیه که نه نو. چې هغه د مخ نه پرده لره کړه، زه خبار یم، خبار یم ستا د لور قاتل یم. نبي علیه السلام د دروازې سره کېناست او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې، وی جړل وی جړل او بیا ورته وایي وی ړومبې ایمان راوړه او تا چې ایمان راوړه ما درته خپله لور هم معاف کړه او مې درته بخله، ما درته خپله لور وبخله، معاف مې درته کړه ده. هغه ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې ایمان دې راوړو. نبي علیه السلام ورته زه خبره ما معاف کړی د الله دپاره، ما معاف کړی د الله دپاره. دا د نبي علیه السلام اخلاق مبارک وښه. نن سبا چې په موږ باندې څوک 200 پیړۍ ګزار وکړي که نه موږ پسې جرګې لیږو، جرګې پسې ځي او راځي، نه زه به بدل علم معاف کوم، نه زه به دې د یو په ځای دوه ولمه، زه به دې د سر سړی ولمه، معاف کوم چېرته دا خو پښتونولي ده، هغه غیرت دی. نبی علیه السلام له چې د لور قاتل راغی معافي ترې وغوښته، نبي علیه السلام ورته وایي ما معاف کړی، ما معاف کړی.